بسم الله الرحمن الرحيم. في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. سلامونه عزیزانو، په دې لسې روغ جوړ دغه کورنۍ ده چې ډېر اقتصادي ستونزې لري او پلار یې په شهادت رسېدلی، څو کاله مخته شهید شوی ده او بل دوی ډېر بېوزله دي. نو دا یې د ژوند حالت ده. نو نن موږ وکولی شو چې یو څه مقدار کومک ورته راوړو تر څو یې د ژوند سره یو څه مرسته وکړي. دوی په داسې ځای کې ژوند کوي، دا یې خونه ده چې یو چا خپل کور دوی ته په اختیار کې ورکړی ده، یو کوټه یې د هغه هم د 2000 افغانۍ په مقابل کې. نو ډېر اقتصادي ستونزې لري. په دې لسې ټول هېوادوال د بېوزلو او ماشومانو د شهداو کورنیو لاسنیوی وکړي او سره مرسته وکړي. نو زما هم رارسېدلی ده. خرڅو د زمې لرګي نه لري، د اقتصادي ستونزې لري. نو موږ یو مقدار کومک نن دوی ته په نظر کې ونیو چې راوړند او تاسو ته به درکړو. سلامونه او نیکې هیلې ډېرو باعزتو قدرمندو دوستانو. نن مو داسې یو بېوزله کورنۍ ته راغلي چې ډېر اقتصادي ستونزې لري او پلار یې شهید شوی ده. نو موږ وکولی شو یو بوجۍ اوړه، یو بوجۍ وریځې، من نخود، یو من لوبیا، یو من بوره او یو بشکه غوړي، همچنان یو نیم من می او همدارنګه مالګه دوی ته راسره وکولی شو کومک وکړو. ډېرو باعزتو هېوادوالو ډېر داسې بېوزله کورنۍ شته چې زمې رارسېدو سره حتی د سوخت مواد نه لري، لرګي نه لري. نو تاسو نن ډېره په درنښت هیله ده چې ټولو هېوادوالو سره په خپل وس توان همکاري او کومک وکړئ. نو داسې یو کورنۍ د هغه موږ په خپله کوو. نامت چیست؟ فرشاد. فرشاد خانه چند نفر هستین؟ در خانه 6 نفر. 6 نفر. پدرت؟ پدرم شهید شده. چه وقت میشه؟ یک 9 سال میشه. بسیار خوب. نام تو چی است؟ فریبا. ماشاءالله. درس میخوانی؟ خود مکتب میری؟ خوب است، مکتب برو. خب برادر عزیز، تشکر